بله دوستانو په دغه ویډیو کې به وښیو چې څنګه کولی شو خپل کوم پاسپورټ آنلاین ثبت نام چې مو کړی وي هغه معلوم کړو چې آیا موږ ته نیټه د بایومټریک ده راکړې ده که نه ده راکړې. نو ځینې دوستان دي هغه د بایومټریک نیټه ګوري ټوله نه مرحلې دي ورته د بیا فورمه ډاونلوډ کړي ډېر وخت هم ورسره نیسي او فورمه هم په ډېره اسانۍ سره نه ډاونلوډ کېږي. نو دلته یو اسانه طریقه ده دوستانو، دلته تاسو خپل ګوګل یا هم پلی سټور خلاص کړئ چون چې پر دې باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته به تاسو دلته راسي جستجوی به اساس برکود دا باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به خپل د فورمې د سرچ اپشن درته راواوړي. د ویډیو څه سټاپ کړم دا دی دوستانو، دلته راسي تاسو بارکوډ چې کوم ورته نوشته دلته تاریخ تولید بشمسي دا ورته نوشته کړي. زه به خپل بارکوډ ورکړم او هغه تاریخ به ورکړم، پر سرچ جستجو باندې به کلیک وکړم. دلته تاسو داسې خبره کوي که چیرې تاسو دغه فورمه سرچ کړئ او هغه تاسو ته دغه راواوړي دوستانو ستاسو فورمه راخلاصه کړي، خو نو دا دی دوستانو کله چې تاسو ته خپله فورمه راواړئ داسې یو صفحه به تاسو ته ښکاره شي. نو دلته خبره داسې ده چې کله تاسو دغه فورمه راواړوئ نو که چیرې ستاسو دغه فورمې چې نه مراحل درلوده نو ستاسو فورمې ته بایومټریک نیټه نه ده ټاکل سوې، یعنې په 9 مراحلو کې تاسو ته راوښتل. او که چیرې تاسو دلته پر نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ او هغه تاسو ته په لومړۍ مرحله کله چې تاسو فورمه درته راواوښته دلته به تاسو لاندې راسي، دلته به ورته وګورئ دا باغ دی. پر دا باندې کله تاسو کلیک وکړئ که چیرې فورمه اتومات 9مې فورمې ته ولاړه 9مې صفحې ته، یعنې اوس په اولي کې دی که چیرې 9مې ته ولاړله بس فورمه دلته تاسو لیدلی سئ اتومات 9مې ته راغله، لیدلی سئ دا 9مې ته راغله وینې. نو بس ستاسو فورمې لپاره تاریخ ټاکل سوی دی، بایومټریک نیټه ټاکل سوې ده. تاسو خپله فورمه ډاونلوډ کړئ او دلته چاپ فورم باندې کلیک وکړئ. کله چې خپله فورمه مو ډاونلوډ کړله نو ستاسو فورمه به درته راواړي، هغه تاریخ به درته مشخص شي. زه به تاسو دلته وښیم بری تاسو ډاونلوډ کړئ او خپل هغه کوم پوسټخانه چې تاسو ورته انتخاب کړې وي هغه پوسټخانې ته به یې وروړئ. نو چون چې دا دی اوس ما دا ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو صبر وکړئ تر څو دا ډاونلوډ شي. کله چې تاسو په خپله فورمه ډاونلوډ کړه دلته به په یو PDF کې راخلاصه کړئ، دا ډول به تاسو ته خپله فورمه راسي. دلته تاسو لیدلی سئ دوستانو چې هغه ما ته کوم تاریخ مشخص کړی د 1401 د 12 الشروع الی ختم رسمیات، په دغه تاریخ کې تاسو کولی سئ مراجعه وکړئ. نو ډېره اسانه طریقه دوستانو، تمه ده چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي او چینل درسره سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتو لپاره.